essentials of communication does هغه کارونه چې موږ تاسې د اړیکې پر جریان کې باید په نظر کې ونیسو او باید ویې کړو حتما اول شی چې دی always think ahead about what you are going to say هر وخت چې ته خبرې کوې مخکې تر دې چې خبرې وکړې اول د واره فکر وکړه چې څه وایه صحیح دی یعنې موږ تاسې په عادي اصطلاح باندې دغه یو دغه لرو چې وایي مغز چې دی مغز دلته په ژبه در مخه ده مغز یې شاته ده یعنې اول د واره سنجواب بیا وروسته یې راباسه بیا وروسته یې راباسه داسې لغاتونه استفاده کوه چې هغه ټوله په پوهېږي یا هر یو په پوهېږي اوس که چېرې زه تاسو وایم باندې عام ساده مثلا زه درته وایم چې پرون ماښام یې په غږدبلي کې اعلان وکړي چې سر د سبا څخه په ټولو کورو کې تلاشي شروع کېږي د چا سر خلاصېږي دا ته پوهېږي بل څوک پوهېږي دا دوه بل په غږدبلي باندې څوک پوهېږي غږدبلۍ څه معنا په ماجد کې و غږدبلۍ چې دی غږدبلۍ و راډیو ته وایي کله چې زه تاسو ته غږدبلۍ وایم ستاسو ډېر سر خلاصېږي که یا راډیو درته وایم ستاسو په راډیو باندې مو ډېر سر نو وایي تاسې و یعنې تاسې داسې لغاتونه استفاده کوئ چې هغه ټوله په پوه شي یا مثلا زه وایم چې وایم دغه فضله چې ده ډېر ښه شمسوټۍ غږولی شي مثال څوک په پوهېږي ډېر او که چېرې په عادي ژبه باندې درته وایم چې د فضلې ډېر ښه رباب زده دی شاید په پوه نو داسې لغاتونه چې هغه ټوله په پوه شي داسې لغاتونه استفاده کوي صحیح دی increase your knowledge on all subject you are required to speak هغه شي باندې چې ته بحث کوې په هغه شي کې خپل علم ډېر کړه خپله مطالعه ډېره کړه په دې خاطر باندې چې بیا کسان پوښتنې درڅخه کوي مثلا تاسې که چېرې ځئ ساحې ته د ODF په باره کې تاسې بحث کوئ په ساحه کې دغه ODF په باره کې د دې در مخه چې تاسې بحث وکړئ اول د وار تاسو خپله باید په دې باندې پوه شئ او زه په دې باندې مطمئن یم چې مخکې تر دې چې تاسو په ساحه کې کار شروع کړئ اول د وار دا ټریننګ درکول شوی دی چې ODF یعنې څه شي CLTS یعنې څه شي FHG یعنې څه شي دا مسایل دا تاسو ټول په پوهېږئ اوس کله چې تاسو ساحې ته ولاړ شئ تاسو په ساحه کې د دې پر ځای باندې چې FHG دغه کې استفاده کړئ د هغه پر ځای باندې یو ډېره ساده کلمه یا ساده جمله استفاده کولی شئ د کورنۍ داسې ګروپونه چې هغه بیا په کورنۍ په ټولنه کې فعال وي ښځینه ګروپونه کله چې تاسو د ساحې څخه راوځئ کله چې تاسو ساحه پرېږدئ دغه ښځینه همکاران چې تاسو په ساحه کې ټارګېټ کړي دي په ساحه کې مو په نښه کړي دي دا ښځې باید ستاسو پر ځای باندې بیا کار وکړي او زه فکر کوم تاسو اوس په دغه برخه کې مصروفه یاست په دغه کې ورپسې speak clearly and audibly ډېرې صفا خبرې وکړئ چې هغه مقابل طرف ستاسو پیغام واخلي او داسې خبرې وکړئ چې مقابل طرف یې واوري هر ګړی غوږ درته رانږدې نه کړي چې تا چې شو ویله تا چې شو ویله ستا هدف څه شو هدف دې څه شو دا فرق نظر و دې ته چې تا چې شو ویله تا چې شو ویله دا معنی چې ما نه واورېدله هدف دې څه شو دا معنی چې دغه تا چې کوم هدف هغه موضوع ما نه واخیستله ته کولی شې چې د هدف پوښتنه وکړې مګر دغه چې ته یو چا ته باید چې ته په زور ووایه دغه ستا مقابل طرف باید وشرمېږي په دې باندې چې زه باید په لوړ اواز باندې خبرې وکړم چې زما مقابل طرف په دې باندې پوه شي چې زه څه وایم یعنې په بناري او ساره باندې خبرې ونه کړم ورپسې check twice with the listener whether you have been understood accurately or not وایي د خپل مقابل طرف سره یا د هغه چا سره چې ته بحث ورسره کوې یا هغه څوک چې تا ته یې غوږ نیولی دی د هغه سره دغه شی کلیر کړه یا دغه شی ځان مطمئن کړه چې آیا هغه سړي ستا دغه پیغام اخیستی دی ستا په دې خبره باندې هغه پوه شوی دی که نه دی پوه شوی صحیح دی وایي کله چې په خبرو کې یو انټرپشن یو مزاحمت کله چې پیدا سي نو ته ریکیپ وکړه د ریکیپ څخه هدف څه شي څوک په پوهېږي په دې باندې ریکیپ یعنې څه شي مثلا زه دلته ولاړ یم شمسیې ته کیسه کوم ستاسو نوم شمسیه ده زه شمسیې ته کیسه کومه بحث مو سره شروع دی زه ورته وایم چې کیسه مې شروع ده په دغه جریان کې زه ورته وایم چې سهار پر 8 بجې باندې چې کله بیا زه دفتر ته راورسېدلم چې دا بایومټریک مې وکړي دغه ځای ته چې راورسېدم چې دا بایومټریک مې وکړي په دغه جریان کې یو 4 تنې نور راکشل شي چې دا راکشل شو هغوی زما څخه اجازه واخلي چې اجازه ده چې راسو و راسي خو دوی سره کښېني بیا د هغو څخه پوښتنه کوم چې ښه څنګه یې ته ښه جوړ یې ساعت تېر دی دغه هغه کیسه چې ګډه خلاص شي دا ماته وایي وایي ښه ته چې کله بایومټریک چې دې وکړي بیا چې وشوله دغه بایومټریک چې ما ورته وویله چې ما چې بایومټریک وکړي پر دغه ځای باندې زما کیسه ختمه شوله هلته مشکل پېښ شو یا مزاحمت پېښ شو دا چې کله ماته وایي چې وایي ښه ته چې کله سهار پر 8 بجې باندې دفتر ته راغلې بایومټریک دې وکړي د هغه څخه وروسته بیا څه شي پېښ شوله دا یو قسم ماته د دې احساس راکوي چې والله زما کیسې ته ډېر غوږ نیولی دی په یاد یې ده
ځینې وخت که چېرې ستاسو فکر وي موږ تاسو سره وایي او ما چې شویله ابره هغه مقابل طرف هم نه خبر چې تا چې شویله ماته دا په دې معنا باندې چې یعنې کله چې تا ماته خبرې کولې زه ستا د خبرو په کیسه کې نه وم زما فکر بل ځای و دا ریکې په هغه وخت کې کېږي چې ته یوازې اورېدل نه کوې غوږ هم نیولی یې ورته یعنې فکر دې هم په دغه موضوع کې صحیح ورپسې always pay undivided attention to the speaker while listening کله چې تا غوږ نیولی وي دغه خپل غوږ نیول دا مه تقسیموه ټوله پر یوه ځای باندې توجه وکړه هغه نفر ته چې هغه تا ته خبرې کوي زما توجه که چیرې اوس مثلا تاسې ما ته خبرې کوئ زما توجه داسې نه کېږي چې زه هم تا ته توجه وکړم هم د ټلیفون غږ ته توجه وکړم هم باید پکې توجه وکړم دا به سره تقسیمیږي بیا هغه پیغام چې ستا په نیت کې دی هغه پیغام زه 100% نه شم اخیستی شاید یو جمله بیا زما په یاد وي یا یو لغات بیا شاید زما په یاد وي مکمل هدف شاید زما نه وي په یاد نو تاسو مکمل توجه هغه اکثره وخت چې استادان تاسو په سیم کې وایي وایي داسې دغه مه کوئ چې تاسو ناست په سیم کې یاست او ګرځئ د باندې په بازار کې او جسما او روحا وایي تاسو دې پاتې شئ وایي کله چې تا غوږ نیولی وي د ځینو مهمو مسایلو نوټ در سره واخله د ځینو مهمو مسایلو نوټ په دې معنا باندې نه چې تاسو سره همیشه کتابچه در سره وي یو څوک دې تا ته کیسه کوي په دا کیسه کې مثلا مخکې ما دغه درته وویله چې د شمسیې یو باس ما درته وویله چې ما زه شمسیې ته کیسه کومه دې ما ته غوږ نیولی کله چې مې دا کیسه ورته شروع کړې ده مثلا سهار پر 8 بجې باندې راورسېدم بایومټریک مې وکړ د بایومټریک څخه راوتم لاړم شعبې ته په شعبه کې کښېنستم نیم ساعت نه و تېر شوی نیم ساعت وروسته ولاړم ساحې ته په ساحه کې دا کار مې وکړ دا کار مې وکړ دا کار مې وکړ دا کار مې وکړ او په جریان کې دوه نفره ما داسې پیدا کړل چې هغه نه ورغلي خپلې وظیفې ته بیا دغه کیسې ته ادامه پسې ورکړم دې مکمله کیسه یې واورېدله مکمله کیسه چې یې واورېدله په دغه کې د کیسې په اخر کې به راته وایي وایي ښه دغه دوه نفره چې نه ورغلي دا چیرې وه دا په دې معنا باندې چې دې زما و کیسې ته غوږ دقیق نیولی و دې دغه شی په کتابچه کې نه یې لیکلي چې ودرېږه دغه دوه نفره چې نه ورغلي زه بیا د ده څخه دا پوښتنه وکړم چې دا دوه نفره نو چیرې وه په ذهن کې دا شی نوټ کړی و د ځان سره نو ځینې وخت ځینې شیان په کتابچه کې درسره نوټ کړي ځینې وخت ځینې شیان په ذهن کې چې یو څوک کیسه درته کوي یا یو بحث درته کوي هغه په ذهن کې درسره نوټ کړي چې تاسې یو مقابل طرف ته د دې دغه ورکوي احساس ورکوي چې زه د هغه ستا و خبرو ته ارزښت ورکوم هر وخت چې د مقابل طرف په هغه اصلي هدف باندې ته نه سولې پوه چې د اصلي هدف څه شی دی ته د وضاحت غوښتنه وکړې چې ته دغه خبره راته واضح کړه ستا اصلي هدف څه شی و په دې ځای کې په دې ځای باندې موږ تاسې باید ونه شرمېږو موږ تاسې اکثره وخت د خپل منیجر په مقابل کې د خپل سوپروایزر په مقابل کې په دې باندې داسې ښه پوهېږو چې په دغه جمله باندې زما سر نه خلاصوي مګر یو کیسه موږ غواړو چې ځان ښه رانولو به ورته وایو چې وکړې سر مې په خلاص په داسې حال کې چې بره بیا د باندې راوځو بره پوښتنه ځینې وکړو چې منیر استاد ته په دې ځای کې هدف یې څه شو دا چې شو ده یعنې هغه خبره کې دام ناست و زم ناست و مګر ما هدف نه دی اخیستی زه بیا بېرته د دې څه پوښتنه کوم ښه خبره دا ده چې زه د منیر استاد څخه پوښتنه وکړم چې دغه جمله چې تا وویله په دې جمله باندې زما سر نه خلاص ستا هدف څه شی دی اصلا زه غواړم چې سر په خلاص کړم دا یو قسم ته هغه ته ارزښت ورکوې ته په دې باندې ځان ښه نه راولې ته هغه ته ارزښت ورکوې چې زما ستا په ټولو خبرو باندې سر خلاص و په 100% کې زما په 90% خبرو سر خلاص و په دغه 10% باندې زما سر نشو خلاص یا مثلا سمیع الله زه فکر کوم زیاتره چې نګون استاد ته سمیع الله درکړي سمیع الله جان تکړه سړی دی او کارګر سړی هم دی دغسې هغه دار نګاه پر ختمه ده اوس کله چې تاسې د ده څخه پوښتنه وکړئ مثال چې ته دغه شی ما ته واضح کړه پر ده باندې دا شی بد نه لګېږي ده ته دا شی خوند ورکوي وایي تا چې زما 90% خبرې واخیستلې زما په 90% خبرو باندې ستا سر خلاص شو او ته غوښتونکی د دې چې په دغه 10% خبرو باندې هم زما سر خلاص شي دا په دې معنی باندې چې ته ما ته ارزښت راکوې صحیح دی ورپسې repeat what the speaker has said to check whether you have understood accurately وایي ته د مقابل طرف سره هغه څوک چې تا ته خبرې کوي د هغه سره دا شی تکرار کړه چې د رښتیا ګو د ده هدف د هغه شی دی مثلا زه وایم بیا هغه مثال وایم چې هم سهار پر 8 بجې باندې رالم بایومټریک مې وکړ ولاړم دفتر ته ننوتم د شمسیه په مقابل کې راته وایي سهار پر 8 بجې باندې دفتر ته راللې بایومټریک دې وکړ بیا شعبې ته ننوتلې صحیح دی زه ورته وایم و دغه رقم یعنې دې زما سره دا شی تکرار یې کوي او زما څخه بیا وروسته وپوښتل چې دغه رقم ستا هدف زه ورته وایم وکړې بیا نو دا مطمئنه کېږي چې و د رښتیا ګو د هدف د هغه شی وي ام چک دی صحیح دی essential of communication don't هغه شان چې هغه په کمیونیکیشن کې موږ تاسو باید په نظر کې ونیسو چې وې نه کو باید
همیشه یو چا په مقابل کې داسې په بد تندي باندې په ترش تندي باندې یا په خفګان باندې یو شی مور جواب وایي ریاکشن مه کوه چې هغه تاسو د خوشحالي خبره وکړي صحیح دي چې ستا به طبیعت خراب وي ستا فکر خراب وي مګر دته دغه احساس مو کوه چې دغه ستا خبره مثلا په ما باندې بده ولګېدله دا ستا تندی دغه رقم مو ښکاره کړو دا ستا سترګې دغه رقم مو ښکاره کړو دا ستا ناستو ولاړه دغه رقم مو ښکاره کړو صحیح دي ورپسې do not use technical terms and terminologies not understood by majority of people وایي کله چې ته خبرې کوې په خبرو کې دغه ټکنیکل ټرمز اوس ټکنیکل ټرمز تاسو په منځ کې سیلټیس چې دی دا ټکنیکل ټرمز دي تاسو ټول پوهېږئ چې سیلټیس یعنې څه شی مګر په ساحه کې چې تاسو بحث کوئ هغه په سیلټیس نه پوهېږي تاسو ټول په دې باندې پوهېږئ چې اف ایچ جي څه معنی مګر کله چې تاسو په ساحه کې کورو ته ولاړ شئ تاسو په ساحه کې ورته وایاست چې زه دلته اف ایچ جي جوړوم هغه په دې باندې نه پوهېږي دا یو تخنیکي لغات دی نو تاسو تخنیکي لغاتونو مې استفاده کوئ د دې پر ځای باندې محلي لغاتونه استفاده کوئ یا داسې لغاتونه استفاده کوئ چې هغه ستاسو مقابل طرف یا هغه کسان چې هغه ستاسو سره خبرې کوي یا د خبرو په جریان کې دي در سره هغوی باید په دې باندې پوه شي ورپسې do not speak too fast or too slow ډېرې تیزې خبرې مه کوئ او ډېرې کرارې خبرې مه کوئ کرار په دې معنا باندې نه چې اواز مو کرار وي یو توری مثلا نن وای یو توری سبا وای دا مړز کیږي په خبرو کې و دا ما اوس دغه کوله ما اوس دغه شی وای چې دا خبرې چې موږ تاسو کوو ډېرې تیز خبرې ونه کوو چې هغه مثلا زه دا رقم وایم چې د دې لپاره چې موږ تاسو خپل کمیونیکیشن سکلز قوي کړو موږ تاسو باید ښه ژبه ولرو فعاله غوږ نیونه ولرو دا یعنې دغونې تیز چې ستا مقابل طرف هغه وانخلي دا شی باید ونه کړو او نه باید دغونې کرار چې دا لغاتونه د لغاتو په منځ کې فاصله موجود دي دا هم باید ونه کړو صحیح دي دا رقم خبرې مه کوئ چې ته خپله د اورېدو دغه نه لرې قوت نه لري چې ته خپله نه اورې ځینې کسان یې بڼاري چې یې سره بیا غوږ ورنږدې کړه بیا غوږ ورنږدې کړه ته چې وایه ته لږ په زور اتوایه دا په دې معنا باندې نه دی دا په دې معنا اوس نو دا بیا زموږ غلط کار دی چې کله په هغه کونج کې دوې تنې ناستې خبرې سره کوي او زه غوږ پسې ورنږدې کوم نو که زه په کښتۍ کې راګډولی خو ما ته بیا ویل وایي چې ته هم راسره سره کښېنه صحیح دي ما نه په کښتۍ کې راګډوي په دې شي کې زه د دې لپاره چې نه خپل ځان ته تشویش واچوم نه نور خلک په تشویش کوم پرېږدم چې تاسو خپل بحث سره وکړئ زه بیا په دې ځای کې د شمسیې سره کښېنم د هغې سره بحث کوم زه د حنیفې سره کښېنم د هغې سره بحث کوم صحیح دي ورپسې do not assume that everybody understands you ته دا فکر مه کوه چې هر څوک ستا په خبرو باندې پوهېږي پوښتنه ځینې وکړه چې سر دې په خلاص شو پوه شوې که یا د دې پر ځای باندې چې هغوی درته وایي چې و زه پوه شوم یا سر مې خلاص شو ته دا فکر مه کوه همیشه چې زما په خبرو باندې نو هر څوک په ګردو خبرو باندې پوهېږي صحیح دي کله چې یو څوک خبرې کوي مثلا دا ځینو کسان داسې یو عادت دی یو چا څخه پوښتنه وکړي وایي ته ماته دا فلانکي کیسه وکړه هغه چې دا کیسه ورته شروع کړي دی قصداً دا شی کوي چې دا کیسه ورته شروع کړه دی به دې خواته ګوري مخ ځینې واړوي یا مثلا دې خواته ګوري و یا مثلا په ټلیفون باندې اخته وي هغه بیا خبرې هم کوي بیا یو قسم داسې دغسې چې تا پوښتنه خو تا زما څخه وکړله زه خپله نه یم شروع شوی او ته بیا بیرته ماته هېڅ ارزښت نه راکوې نو وایي کله چې خبرې شروع وي دې طرف او هغه طرف ته بیا ګورئ مه ارزښت هغه چا ته ورکړئ هغه آی کانټاکټ چې موږ ورته وایو چې خبرې کوي آی کانټاکټ ورسره وساته بلکل دغه چې دا ته ورته ګورې دا په دې معنا باندې چې ما تا ته غوږ نیوی دی او زه تا ته ارزښت درکوم صحیح دي ورپسې do not interrupt the speaker هغه څوک چې خبرې کوي د هغه په خبرو کې مه ولوېږه د دې در مخه چې مثلا ما جمله ختمه کړې نه وي ته بیا دستي زما جمله تشریح کړې دا انټرپشن دی صحیح دی دغه انټرپشن وایي مه کوئ ورپسې do not jump to the conclusion that you have understood everything کله چې یو جمله ویل کېږي مثلا زه کیسه کومه دا کیسه زما کیسه خلاصه شوې ده نیمایي ته دا رسېدلې شمسیه بیا راته وایي ښه ستا هدف دغه شی دی اوه یعنې دستي بیا دې زما د کیسې څخه کنکلوژن واخلي دغه شی وایي مه کوئ پروا نه کوي ته که په دې باندې پوهېږم چې دا کیسه یې ماته کړې ده 2 وارې راته کړې ده 3 وارې راته کړې ده یو خو موږ تاسې بیخي ډېر سره فري یو زه یو چا ته وایم چې بس ته څومره ډېرې خبرې کوې دا کیسه دې پرون هم راته وکړه بازار دې و ستا خبره چې په ګول بدله و بیا خپله شروع شي یا ځینې کسان دا رقم دي چې هغه ته اول وارې نو اوس چې اول وارې د یو چا سره مخ کېږي ته څنګه ورته وایې چې ته چپ کړه دا کیسه ما 2 وارې اورېدلې اوه
پروا نه کوي غوږ ته ونیسه تحمل یې که یا زغم یې ولره